معصومه ناوې لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. کله چې د آلمان څخه افغانستان ته د واده کولو لپاره لاړم، مور مې شل وړاندیزه رامخکې کړل او ویې ویل انتخاب ستا په واک کې دی. دا نجونې چې په اړه یې راته ویل یوه مې نه لیدلې وه او نه مې پېژندله، ځکه هغه وخت چې مسافر شوی وم یوه یې لا دې نړۍ ته نه وه راغلې. مور مې ویل ګوره دا د صوفي نبي لور شهناز ده، دا زلیخا ده ستا د عمه لور، دا پلانکی ده او دا بستانکی ده. خپلې مور ته مې وویل زه تر دې نجونو ډېر مشر یم. لاس یې زما پر خوله کېښود او ویې ویل غلی شه، ته یوازې لاس پرېږده، هېڅوک زړه نه لري چې تا ته منفي جواب درکړي. چې نجونې ونه مني میندې او پلرونه یې مني. ټول کلی د اروپا د نوم دپاره مړه دي، د خارجي زوم دپاره سل ملا ته ځي او تعویضونه کوي تر څو خارجي زوم یې په نصیب شي. ته ځان ته بوډا مه وایه، ته د دوی دپاره ډېر ځوان یې ډېر. د دې ځای ځوانان د واده د مصرف پیسې نه لري، څوک دوی ته لور ورکوي؟ هیڅ ټاکلو ته اړتیا نشته. زه خو ټول پیژنم، د ټولو د ښایست په اندازه پوهیږم. هیڅ یو یې نازدانې ته نه رسي، هیڅ یو په قد اندام او ښایست نازدانې ته نه رسي. مرکه ورځم او ډک لاس هم راځم. هغه ورځ سهار چې کلی د مني د ساړه شمالونو تر لاندې آرام نیولی و، مور او پلار مې مرکه لاړل. کله چې راغلل دواړه خوشحاله وو. دواړو عجیبې ټوکې کولې، داسې ټوکې چې ما هیڅ کله نه وې اورېدلې. چې په دهلیز ننوتلو د ټولو سترګې وځلېدې، پوهېدل چې مرکه ورغلي یو. علي خو سم دم چاپلوسي پیل کړه، که موږ تللي نه وای دوی مرکه راتلل، د خدایه یې غواړي. دواړو خندل او په خندا او ورین تندي یې کیسه کوله. ومې پوښتل نازدانه هم راضي وه؟ لکه چې دا موضوع زما مور ته هیڅ ارزښت نه درلود، هیڅ چا د نازدانې څخه پوښتنه نه وه کړې. لاس یې زما پر زنګون کېښود او ویې ویل نازدانه به ولې راضي نه وي؟ تر تا پورته به ورته په مرکه ورشي. که جنۍ هوښیاره یي باید راضي واوسي، که نه د پلار پر کور زړه کیږي. کیسه خلاصه شوه. مرکه د یو بل لیدل، تګ راتګ او ټول تشریفات پای ته ورسېدل. خو هیڅ مې نه هېرېږي هغه ورځ چې مې ولیدله ډېره غمجنه او خفه وه. د هغه غټو تورو سترګو، د هغه زړه وړونکي او ځلاداره ویښتانو په هر تار کې ته وایې چې یوه نړۍ خفګان پټ و. د یوې شېبې لپاره مې احساس وکړ چې د واده لپاره ډېره ماشومه ده، ډېره وړه او د مشرانو د نړۍ څخه ناخبره ده. په دې منځ کې زما د مور خبرو او نصیحتونو زما پر عقل او منطق سیوری اچولی و. د ځان سره مې وویل د کلي تر ټولو ښایسته جنۍ مې کړې، ولې باید خفه واوسم؟ ولې باید فکرمند واوسم؟ خودخواه شوی وم، داسې چې د اروپا ژوند او هغه تیر فکرونه، ماشومانو ته احترام، هغه اوږده لاره چې مې تیره کړې وه ټول مې د ذهنه تښتېدلي وو. یوازې مې د نازدانې په اړه فکر کوو، د هغې ښایست او زموږ راتلونکی. ډېر زر مو واده وکړ، ډېر غټ او نامي واده مو په ښه درز و دروز سره وکړ. د کلي خلک ټول راضي او خوشحاله وو. هیڅ چا د دې لوی توفیر، د دې یو اړخیزې مینې په اړه خبرې نه کولې. هغه ورځ چې لاړو د نازدانې اسنادونه مو جعلي جوړ کړل او په عمر کې مې لویه کړه، بیا هم خفه وه. سبا ته هم غلې او خفه وه. هغه ورځ چې مې خدای پاماني وکړه او راغلم آلمان ته، هم خفه وه. مور مې ویل ته کار مه لره جنۍ ده، شرمیږي، ښه کېږي له خیره. هغه اوس په پیژندپاڼه او پاسپورټ کې د 20 کالو وه. 20 کلنې چې 15 کلنه یې لا نه و پوره کړي. ډېر زر مې د مهاجرت کارونه خلاص کړل. کور مې جوړ کړ، ځکه ښځه مې راتله. ټول شیان مې ډېر ښه په خپل خیالي نړۍ کې جوړ کړي وو. ټول موضوعات زما په فکر کې ښه و خوشحاله وو. خو هغه ورځ چې ورپسې هوایي ډګر ته لاړم، بیا هم غمجنه وه. هر څومره چې مې پوښتنه کوله لنډ او بې ارتباطه ځواب به یې راکوو. څو وخته وروسته مې پرېکړه وکړه چې په جدي او قاطع توګه ورسره خبرې وکړم، خو ونه شو. ورته یې هیڅ ارزښت نه درلود. داسې و لکه چې د یو ماشوم روح زما کور ته راغلی. غوښتل مې کرار عادت وکړي، غوښتل مې ژبه زده کړي او تر ټولو مهم ما ومني، زما عمر ومني، زما بوډاتوب ومني. ښه مې په یاد دي هغه ورځ چې لاس مې ونیو او ځان سره مې پلورنځي او هوټل ته بوتله. کټ مټ همغه ورځ ډېرې بدې پیښې د پیښېدو په حال کې وې.
همغه ورځ په دې ناپایه زخم باندې زهر شیندل کېدل. پلورونکي راته وویل ښاغلیه لور د ډېره ښایسته ده. ګارسون خپله د سر خولۍ ښکته کړه او په مهربانه لهجه یې وویل د خپلې مهربانې او ښایستې لور سره ښه راغلې ښاغلیه. نه پوهېدم چې نازدانه هم په دې خبرو پوهېدله او که نه. آیا پوهېده هر ځای چې تلو موږ ته د پلار او لور نسبت کوو. ښایي هم پوهېدله ځکه ډېر زر ستړې شوه او راڅخه یې وغوښتل چې کور ته لاړ شو. په لاره کې نور څه ونه ویل. کور ته چې ورسېدلو خپل بلاپوښ یې واغوسته او مستقیمه لاړه د کړکۍ مخکې کېناستله او د باندې هغه منظرې ته چې ځنګل او سیند ورڅخه ښکاره وو په کتو شوه. غوښتل مې راسره خبرې وکړي. هغه زما ښځه وه. د افغانستان څخه مې ځان سره راوړې وه. ځان سره مې دا دومره مصرفونه چې مې کړي وو حسابول. دا دومره زحمت په اوږده لاره مې سنجوله. آیا دا سم نه و چې یو ځل مې د خپل ځان په اړه فکر کړی وی؟ د دې عمر توفیر په اړه هم فکر وکړم. ولې دا ټول احساسات په ما کې خپل واک د لاسه ورکړی و؟ ولې مې منطق مړ شوی و؟ ولې مې نشو کولی چې ځان د هغې پر ځای پرېږدم او هغه درکړم؟ نور هیڅکله راسره د باندې نه لاړه. هیڅکله یې د هوټل ډوډۍ ونه خوړه. ټولې هغه لارې چې ما ته رسېدلې هغې ته کړوونکې وې. ټول احساسات یې د رفتار څخه یې ښکاره وو. دا چې په دومره وخت کې حتی یو ځل هم زما سترګو ته ونه کتل. ټول احساسات یې معلوم وو. چې څومره بد دوران وو. څومره زجر اور او د عذاب ورځې وې. د ژمي شپه چې ټول سیند یخ وهلی وو او د ځنګل ونو د واورې د دروندوالي څخه په ملا راماتې وې. کټ مټ همغه شپه. یوازې همغه شپه یې لږ خبرې وکړې. ویې ویل ښه نه یم او ویې ژړل. د داسې بندي کس په شان وه چې د ازادۍ څخه ویره لري. لکه یو کوترې په شان چې الوتنه نه خوښوي. لکه نه پوهېږم څنګه. هغه د غم شپه تشریح کړم. ځان یې غېږ کې نیولی و لکه یو بل بېوزله ماشوم. څنګه د هغې پیښې په اړه ولیکم. زه لاړم چې ویده شم خو هغې سترګې د کړکۍ د شا څخه په سیند کې خښې کړې وې. سیند، ځنګل او هغه د لارې څخه تیاره منظرې چې هیڅ یې سم نه ښکاره کېدل. سهار کله چې ویښ شوم داسې وم لکه چې ټوله شپه مې خوب لیدلی وي. لکه خپل ټول ژوند مې په خوب لیدلی و. نازدانه نه وه. ټولې کوټې مې وکتلې نه وه. ګورم چې په یو وړوکي کاغذ کې یو څه لیکلي او هغه یې په ګلدانۍ کې ایښی دی. ډېر لنډ یې لیکلي وو. ما د دې نړۍ په هیڅ ښار او هیواد کې مه لټوه. زه نوره د دې نړۍ په هیڅ ځای کې شتون نه لرم. ستا له نمجنو سترګو جار شم. ستا له نمجنو سترګو زار شم. غم دې په غره شه زه خو تا سپینګیری کړمه. پیزوان مې بیا له پوزې پرېوت. پیزوان مې بیا له پوزې پرېوت. دا څوم ځل دی چې ګډوډ وینم خوبونه. د خپله لاسه مې پرې مړ کړې. د خپله لاسه مې پرې مړ کړې. د ټوپک غږ شو. زه په بام در وختمه. څوک مې ابۍ دادا خبر کړی. څوک مې ابۍ دادا خبر کړی. خوشحاله نه یم له ناکامه ناسته یمه. خیر به په خپل کلي راټول کړم. خیر به په خپل کلي راټول کړم. ستا په کوڅه کې به یې سپو ته واچومه. که غورځېدمه لاس رانه کړې. که غورځېدمه لاس رانه کړې. ما الوتل په مات وزر زده کړي دینه. کلی کې سل رنګه کیسې دي. کلی کې سل رنګه کیسې دي. یاره رښتیا دي که څوک جامې جوړوي نه. لالیه مرې که پاتې کېږي. لالیه مرې که پاتې کېږي. په تور اوربل مې سوداګر وګرځېدنه. یار مې په غرور رانه پناه شو. یار مې په غرور رانه پناه شو. وریځ خو نه یم چې په غرور وررنګه شمه. د کلي بر پلو ته راشه. د کلي بر پلو ته راشه. د اوس وهلی یم ګیلې درته کومه.
دومره په بخت زورور نه یم دومره په بخت زورور نه یم چې له تاله باغه به راوړم زیړ ګلونه واپس راتلم دا ستا له قبره واپس راتلم دا ستا له قبره مخ مې په شا در وړهونه سکوره شومه سترګه لوېده جانان مې بایلو سترګه لوېده جانان مې بایلو چې سترګه لوېږي سترګې دواړه پټې کړمه اوس چې مې توره توره بولي اوس چې مې توره توره بولي زه به جانان ته په غرمو ولاړه ومه له ادمزاده به توبه کړم له ادمزاده به توبه کړم نور به لیوان په یارۍ نه نیسم مینه هلته مې بل په ژوند راګډ دی هلته مې بل په ژوند راګډ دی دلته مې نوک له غوښې څنګه واړومه د نارینه اولاد کمی دی د نارینه اولاد کمی دی کور نه د بنې په تکل وتلی یمه د تسلی را سره څوک دی د تسلی را سره څوک دی یوه کړکۍ ده بله زه ولاړه یمه ستا د دیدن ګیله مې نشته ستا د دیدن ګیله مې نشته د پښتنو مینې نیمګړې خوند کوینه د ځوانۍ ونه مې زړه شوه د ځوانۍ ونه مې زړه شوه د صبر ونه به مې اوس نیسي ګلونه زما له تا نه ګیله کیږي زما له تا نه ګیله کیږي ما ستا کوڅه کې رقیبان لیدلي دینه